زمونږ خلک د سورت یاسین سره او د سورت بقره کې د آیت الکرسي سره څومره محبت کوي. په دیوالونو باندې لګولي آیت الکرسي، صرف په دیوالونو باندې لګي، دیوال پرې ښایسته کوي، نور ته خوا نه ځي. دا په دې دیوال چې لګولي آیت الکرسي دی ته وایي څه مطلب دی؟ الله لا اله الا هو الحي القیوم. الله لا اله الا هو الحي القیوم په دیوال باندې لګولي دی او ځي ورسونه او میلو کې ناسي. الله لا اله الا هو الحي القیوم دی په دیوال باندې لګولي دی او دی ځي په درګاونو باندې سجدې لګوي. الله لا اله الا هو الحي القیوم یا رسول الله مدد. الله لا اله الا هو الحي القیوم یا علی مدد. الله لا اله الا هو الحي القیوم یا فاطمه مدد. پیر بابا راورسي، لوی ځوان راورسي. وایي ته چې دا کوم په دې دیوال لګولي دې خو راته ما نه ووایه که دې څه مطلب دی؟ دی صرف محض یو ډیکور لګولی دی، یو زینت دی او زیات کړی دی نه هغه وړي د برکت دپاره چې چېرته په دې کور باندې عذاب را نه شي او یا څوک نظره نه کړي. که موږ صرف په آیت الکرسي کې سوچ وکړو که نه نو الله سبحانه وتعالی به وپېژنو او چېرته به دا مشرکین په دې شرک کې واقع نه شي که الله یې وپېژندو. الله لا اله الا هو آیت الکرسي ټولو ته یاد ده. نشتی معبود په حق باندې مګر یو الله الحي القیوم. صرف په دې دوو ټکو کې خبره کوو. الحي القیوم ژوندی ذات دی او نظام چلوونکی دی، هر څه تدبیر کوونکی دی د هر مخلوق. الحي القیوم هغه ذات چې هغه ژوندی دی. د دې مشرک نه راته تپوس وکړه، د دې قبر پرست نه راته تپوس وکړه، ولا ته چې د قبر ته روان یې، د قبر خواله روان یې او د خاورو دې ډیري لاندې چې راکم پروت دی، دا ژوندی دی که مړ دی؟ دی په خپله هم وایي مړ دی. نو چې مړ دی یو مخلوق مړ شوی دی، ختم شوی دی، ته اوس هم ووایې زه د ده نه غواړم او ده ته چغې وم او ده ته را مدد شوی. که ده چې ته الله پېژندلی وی چې الله هغه ذات ته چې په هغه باندې مرګ نه راځي نو دا کیدی نه شو چې دی دغه مړي ته لګیا وي او هغه ته یې چغې وهلې. الحي القیوم ته چې وایې د کوم انسان ته چغې وایي او د چا مبارک چې عقیده ساتي په ده باندې به خوب راتو که نه به راتو یا راتو پې ده باندې کمزورتیا راتله که نه او وي راتله پې. دا هر څه د الله نه نفي دی. الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نه په هغه باندې خوب راځي، نه هغه ستړی کېږي، نه د هغه نه خبره یېرېږي، نه هغه ته واسطې ته ضرورت شته په منځ کې. دا هم دا کم خلک چې وایي چې واسطه په کار دوی هم رب العالمین نه دی پېژندلی. دا تفصیلي موضوع ده خو زه صرف بعضو نقاطو ته اشاره کوم. وی ولې د پلاني صاحب قبر له ته ځي او ولې ته ووایي چې یا الله د پلاني په واسطه باندې وی وجه دا ده چې موږ ګناهګاران یو، زموږ خبرې الله ته نه رسي والعیاذ بالله. زموږ د ګناهګارو خبرې الله نه اوري. بعض وی باچا صاحب خواله چې ورځي نو مخکې وزیر ناسي، وزیر سره به خبره وکړي نو وزیر به دې مخکې بوځي. زه دغو ته وایم تاسو زموږ د رب نه دی پېژندلی ځکه د باچا او د وزیر دا مثال ورکوئ. وایي څنګه؟ دویم که تا زموږ رب پېژندلی وی، الله سبحانه تعالی دې پېژندلی وی نو الله خو اوري خبره چې په هر ځای کې لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هغه زنانه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلې وه، د خپل خاوند خبره ورته کوله. عایشه رضی الله عنها وایي زما او د هغې په منځ کې یو دیوال و، زه په هاخوا کوټه کې وم، هغه دې خوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لګیا وه او ما غوږ ایښودی وي، بعض اواز به راتو بعض به نه راتو، خو رب العالمین د هغه زنانه اواز د عرش نه اورېدلی دی. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. دې سړي الله نه دی پېژندلی ځکه د باچا او د وزیر مثال ورکوي.